السلام علیکم قدرمنو کتونکو د لوی اختر خوشحالي مو ډېر مبارک شه راغلی یو پېښور ښار ته او ګورو چې نن سبا هم د پښتو فلمونو شوقیان شته او که نه د پښتو فلمونو والا څومره په فلمونو کې د پښتو د کلتور او ثقافت سره انصاف کړی دی آیا دا خلک مقصدي کهانۍ غواړي ګډاګانې یا نور څه څنګه چل دی د پښتو فلمونو څه خوند شته نن سبا که نه ها سم پکې وکتل جهانګیر نه علاوه څه خوند مزه وه نو څه محسوس کړ چې فلم خوند و که نه و خو ګزارې وکړه او ها څومره د پښتو فلمونو خوند شته که نه ډېر برابر فلم ډېر فضول فلم و خو جهانګیر هم پکې نه و څه وایي جهانګیر هم پکې نشته او اصل ډرامه وه دا به وایي چې جهانګیر خان اسم ګرځي که نه د فلم کهاني مهاني شته که نه شته خدای شته وایم اردو پکې اردو شوي پکې نه یاره اجرتي باندې یادې مظالم بې پروا نشته په مظلوم باندې او جهانګیر نه بغیر فلم خو چلیدو که نه د جهانګیر خپل شوقیان دي خو د شهید خان شوقیان وو شهید خان شوقیان یې څه کهاني پکې وي کاسې شهید خان او د کوم چې د پښتو روایت دي دا پکې شته کاسې ولې نه پښتو کلچر باره کې ټول فلمونه جوړوي که نه شهید خان هلکه فلم له راغلی یې که څنګه نه فلمونو خوند شته نن سبا که نه ها فلم له راغلی یې د پښتو فلمونو نن سبا شوقیان شته که نشته ارشده او څنګه نن سبا پښتو کهانیان شته که هسې بس ډز غاپې جوړ کړي وي ها څه کهاني او چې کوم د پښتو هغه کلچر وي زمونږ د پښتنو هغه پکې وي که هسې بس هغه ګپ شپ جوړ دی او روان دی بس نن سبا ګپ شپ دی ها پښتو فلمونو کې خدا غي چې پټو کې ګډېږي او راشي پیار وشي او بیا خپلو کې ملاویږي دا کلچر د پښتو شته که نه دا شته چېرته دی په کومه علاقه دی کوم ځای نه ټیکټ فلم له راغلی پښتو فلمونه خلک ګوري نن سبا او څه کهاني مهاني پکې وي که بس هسې ډز غب جوړ دی د پښتو کلچر چې کوم زمونږ د پښتنو هغه ثقافت دی هغه پکې ښایي ته ته مطمئن یې د پښتو د فلم نه کوم هغه هیرو دی زیات خو جهانګیر که څه جاني که نه او په یو فلم کې جاني نشته او ټول خفه دي ته په څه وایي استاد چې د پښتو فلمونو والا شوقیان نن سبا شته که نشته یاره بس لږ کمه وخت راغلی دا څه وجه کېدی شي بس سلیماګانې وخت در وخته ختمېږي ګراني ده دا موبایل وجه خو نه موبایل وجه خو کېدی شي موبایل سره ته سبا لاس کړي ها ته په خپله فلم له راغلی کوم ځای نه کوارډور خلا بس اوس ته ګپ شپ شو مخکې پکې کلچر اوس پکې نشته که نه ګانې ومانو شوقین دي د پښتو فلمونو له څه کول پکار دي چې دا پښتو کلچر پکې راواچي کلچر دا چې دنیا سره حالات کې روان هغه دنیا کې چې هغه ښایي هغه شی فلم ته راواچي چې څوک عبرت واخلي مننه استاد جي فلم ته راغلی څنګه پښتو فلمونو خوښ شته که نه ها دا شوق خو ختم شوی نه دی او مخکې فلمونه لس کاله مخکې ښه و که نه نني ښه دي اوسني هم ښه دي